څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الانعام 15 نمبر آیات دا د نننی درس شروع ده. سورة انعام روان دی تر دې دمه جوابونه د هغه شبهات او اعتراضات د مشرکینو د مکې روانو چې کوم هغه په ابتدایي دور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کولو. دارنګې دا سورت مکی سورت دی او د ځانګړتیا هم دا ده چې د یو وارې نه ټول راغلی دی او دا اساسی صورت دی پرد کې د ټولو اقسامو د شرک د مشرکینو او د هغې د شبهاتو د اعتراضاتو د جوابونو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د تسلی، ځکه دا په داسې وخت کې نازل شوی دی چې په هغه وختونو کې د نبوت تقریبا 4-5 کال د سختو شبهاتو د اعتراضاتو بازار په مکه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابل کې ګرم و. مشرکین د خپل عناد او حسد اخیری اندازې ته رسېدلي وو، اذیتونه تکلیفونه وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې کې د توحید د اثبات دپاره ګڼ ادله، د هغې د شبهاتو اعتراضاتو جوابونه او دارنګې د هغې په هر قسمه شرک باندې رد کول دا په دې صورت کې اساسي موضوع ده. د دې صورت وإن كان كبر عليك مخکې آیاتونو کې تقریبا 33 او 34 آیات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی پیښ شوه چې پروا د دې خلکو د دې اعتراضونو یا د دې مخالفتونو مه ساته، هیڅ ضرر تاته نشي رسولی. همدغه رنګې په دې 15 آیات کې هم تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله خپل نبي ته تسلیه ورکوي چې خفه کېږه مه، دا ایمان زما په لاس کې دی، دا که ته هر څونه کوشش وکړي. ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ډېر زیات حرص په دې باندې چې دا د مکې والا ایمان راوړي او اسلام راوړي او د دې خپل کفر نه او سرکشۍ نه او عناد نه او ضد نه راواوړي. مګر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې هدایت نه و، که هدایت د په لاس کې اول به خپل تر ابو طالب ته کړی وی نو دا په دې آیات کې ذکر کوي. او بله به دې خبرې ته اشاره وکړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې غوښتل هغه نه شوي و چې ته معجزې موږ له راوړه، د مکې غرونه د سرو زرو کا، په هغې کې اوبه روانې کا، لیکن دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام وس کې نه و. دلته دا خبره کوي چې د دې دا معجزې ستا په لاس کې نه دي، که چې تا دا ستا په اختیار او ستا په لاس کې وي تا به ډېر څه به دې راوړي وي. نو فرمایي چې وإن کان کبر علیک اعراضهم، ای زما خوږه حبیبه
که چېرته په تا باندې د دوی دا مخ اړول د تا نه ګران وي، ستا دا مسله نه مني او دا په تا باندې ګرانه لګېږي، کبره په معنا د شق او ثقله سره درنه لګېږي، در باندې سخته لګېږي، اعراضهم د ایمان نه مخ اړول د دوی، ستا د خبرې د منلو نه مخ اړول د دوی، یا خلق د تا نه منې کوي یا په خپله په تا ایمان نه راوړي، د دوی دغه اعمال چې تا اوس د دوی د تا سره سرته رسوي د دشمنۍ او د عداوت او دارنګې د ضد، که دا په تا ګران وي نو ستا لاس کې خو نور څه نشته چې ته دې له وکړي. نو که دې وي فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض، که ستا په وس کې چېرته یي چې ته یو سوری په ځمکه کې ووهې د دې دپاره چې چېرته د ځمکې د یخ نه ورله څه معجزه را پیدا کړي، او سلما فی السما، یا بره اسمان ته زینه کېدې د دې دپاره چې بره وخېږي او اسمان نه وله هغه غوښتل شوې معجزې راوړي، دا که دې په وس کې نو وکړه که نه. فتأتیهم بآیه، چې ته راوړې دوی ته هغه معجزه چې دوی یې غواړي. نو دا خو ثابته خبره وه چې دا د نبي علیه صلات وسلام په لاس کې نه وه، بلکې جواب د دې همدغه شو، جواب دلیل دی چې ففعل، ځکه په دې باندې سامع پوهېږي. که ستا لاس کې دا وي چې ته سوری په ځمکه کې ووهې او د ځمکې د بیخ کې چې ته معجزه یو ته ورته راواخلې او یا اسمان ته زینه کې دې وخېږي، نو وکړه که دا کار، خو دا ستا په لاس کې نشته دی. نو جواب د اینې محذوب ځکه که چې په دې باندې هر سړی پوهېږي چې دا ستا لاس کې وإن کان کبر اعراضهم، په دې دا داعي ته چې څوک دعوت کوي دا به نه ناامیدي او اعراض او نرمانی به د خلکو دا د نه مایوس کوي د دې لارې نه د دعوت، چې یاره څوک یې نه مني نو بس زه څه وکړم نه، او یا دا چې که څوک یې مني او مطلب هغه د تا نه شرط غواړي او هغه ستا لاس کې نه وي، نو دا هم په دې کې تسلي ده چې ستا په اختیاراتو کې دا شی نشته. الله خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي که دا ستا لاس کې چې ځمکه کې سوری ووهي او د ځمکې لاندې یخ ته ورسېږي او معجزه پیدا کړي چې دی په ایمان لري هغه ول راوړي، او سلما فی السما، یا بر اسمان ته د خطو دپاره اسباب برابر کړي، سړی چې چت ته خیږي زینک دي او اسمان دپاره نور اسباب برابروي او هغه غوښتل شوي معجزې د راوړي، خو دا کار ستا په لاس کې دی. ولکن لم یجعل الله لك هذه الاستطاعه، الله ستا لاس کې دا نه دی ایښي، بلکې دا د الله خوښه ده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله نبی ته تسلی ورکړي که الله غوښتل دی لره په زور باندې چې په هدایت باندې جمع کړي، نو الله په ته هدایت به په زور یې کولی شي، د الله لاس کې شته. که الله وغواړي په زور باندې چې دوی باندې ایمان راوړي، نو الله د دې نه عاجز نه دی. لجمعهم على الهدى، خامخا دوی به جمع کړي، الله به دوی لره جمع کړي وي په هدایت باندې او په ایمان باندې، ټولو مشرکانو کافرانو به ایمان راوړی وي. خو الله دا خبره د هر چا اختیار ته پرېښې ده، هر چا ته عقل ورکړی دی، وخت یې ورکړی دی چې خلک ایمان نه راوړي. فلا تکونن من الجاهلین، ای حبیبه مه کېږه ته د هغه خلکو نه چې هغې په دې خبرو باندې نه پوهېږي، د هغه خلکو نه مه کېږه چې هغه په دې خبرو نه پوهېږي. څه معنا؟ یعنی زور کوي په دې باندې چې دا خلک د ایمان را یا خفګان کوي، نو دا کار مه کوه، دا د جاهلانو کار دی، د ناپوهانو کار دی، بلکې ایمان د الله خوښه ده، چاله توفیق د ایمان ورکوي، چاله نه ورکوي. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. الله ورته ویلو مخکې چې ستا لاس کې هدایت نشته چې ستاسو خوښې ته ورته هدایت وکړي د دین، مګر دا الله خوښه ده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، دلته مشیت د الله دی د قهر او د غلبې، الله په زور وغواړي دا ټوله عالمونه و مسلمانان کې دي، ټول انسانانو فیرانو به کافر نه، والله دا کار نه کوي په زور باندې. لا اکراه فی الدین، آیات نه معلومه شو حرص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام د قوم باندې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر حریص. لکه سورۃ طه کې متویم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر زیاته مینه وا او ډیر کوشش وکړو چې دا خلق مسلمانان شي، څوک کافر مړ نشي، کوشش وکړو دعوت وکړو. او دا دلیل دی په دې که رسول الله قدرت د دې لرلی چې یو معجزه د ځمکې د یخ نه را پیدا کړي د اسمان نه، نو دوی ته به یې راوړي وي د دې وجې نه چې دا خلک ایمان راوړي. وشفقة علیهم، او دا پرې خفه کېده. بل په دې آیات کې
رد دی په قدریو باندې هغه چې ګمان کوي د دې خبرې چې الله د ټولو انسانانو هدایت غوښتی خو ونه شو. هغوی دا ګمان کوي چې ان الله تعالی شاء جمع الناس کل الهدى فلم یکن، الله غوښتل چې ټول انسانان هدایت راجمع کړي خو دا ونه شو. نه هلته ویل ولو شاء که الله وغواړي خو دا الله نه غواړي. ځکه لو قانون دا دی چې هغه امتناع د جواب ده پکې، نو امتناع د دې چې الله دې لره په هدایت باندې نه جمع کوي په زور باندې. ولې ځکه د الله مشیت هر چا ته شامل نه دی. د ایمان انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیه یرجعون. په دې کې تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا د مړو غوندې ضد دي، جاهلان دي، لکه څنګه چې مړي خبره نه اوري همداسې دا کافران د ضد وجې نه ایمان نه راوړي. او دا علت دی د عدم هدایت د منکرینو. الله ولې هدایت ورته نه کوي ای نبی صلی الله علیه وسلم؟ ځکه چې دا ضدیان دي. سړی چې په ضد کې شي د ده داسې مثال دی لکه دا چې مړی هېڅ نه اوري او نه څه خبره مني. انما یستجیب الذین یسمعون، یقینا قبلهی دعوت ستا د ایمان هغه څوک چې هغه اوري خبره حق پرست دي. یستجیب لپاره مفعول به محذوف، یستجیب دعوت الایمان، ستا د ایمان دعوت چې تی خلکو ته ورکې دا خو عام دی، لیکن فایدت اخلی قبلهی هغه کسان یسمعون چې هغوی اورېدلو کوشش کوي او هغه اوري د هغوی فهم او سوچ او فکر وي دي ته غوږ ورته کېږي. هغه کسان والموتى هغه چې د مړو غوندې دي په اورېدلو کې، لکه مړي نه اوري نو هغوی د ضد نه دا نه اوري. لکه صورت نمل کوي انک لا تسمع الموتى، هغه چا ته نشي اورولی چې هغه د مړو په شانتې دي. اگر که ژوند پکې دی ګرځي را ګرځي سانډانې بدن غټ دی، ولیکن د دین په نسبت سره دی مړه دي. ولې زړونه یې مړه دي؟ او زړونه ولې مړه دي؟ ځکه عقیدې فاسد دي، اخلاق فاسد دي. د چا چې اخلاق فاسد وي عقیدې فاسد وي هغه ته چې هر څومره دعوت وکړي هر څونه قرآن او حدیثو ته پیش کړي واوري هغه عمل پې نه کوي. ولې لکه هغه د مړي غوندې دی، د هغه زړه ته خبره نه کوزېږي. والموتى په نحوي لسان سره دا مبتدا، هغه کافران چې په شان د مړو دي دی په شان د مړو دي. یبعثهم الله یوم القیامت، بس الله به دې لره په ورځ د قیامت کې راوچت کړي. ثم الیه یرجعون، بیا به الله ته واپس کېږي. الله به هر چاله سزا د عمل ورکوي. نو بیا دا موتا مجاز شو د کافرانو نه. او کله کله سړی د هغه چا مړي سره مثال ورکوي چې هغه خبره اواز نه اوري مني یې نه. وایه لکه چې د مړو ته خبرې دي، پلاني ته نصیحت لکه مړو ته او حیواناتو ته خبرې. او په دې کې اشاره ده دې ته هدایت او لارښوونه. دا دسم ده لکه څنګه چې د مړو راوچتول دي. څه معنی؟ لکه د مړو په راوچتېدو غیر د الله نه څوک قادر نه دی، نو داسې د دوی ته په هدایت کولو باندې هم ته قادر نه، غیر د الله نه دا هدایت د دوی بل چا سره نشته، د الله په لاس کې دی. نو په دې کې بیا نبي علیه صلات وسلام ته دا خبره شوه چې د دوی د ایمان په رابطه باندې ډېر سوچونه مه کوه. د دوی ایمان د الله لاس کې دی، قدرت د الله پشته دی، او نور باقي دا د مړو غوندې خلق دی. لکه څنګه چې مړي نه اوري خبره باندې نه پوهېږي داسې دوی نه پوهېږي. نو موتا دا مشابهت دی د کافرانو عنادیانو د مړو سره په نه اورېدلو کې. او معلومه دا شوه چې مړي نه اوري مګر هغه حالت کې چې الله یې هغې ته اورول وغواړي، چې الله یې پرې اوري نو هغه خاص ځایونه معلوم دي احادیثو کې شته. باقي عموما هغه کې روح نشته نو څه به واوري. والموتى يبعثهم الله ثم الیه یرجعون، هغه کسان چې د مړو غوندې دي پروا یې مه ساته، الله له ورځي الله به د عمل بدله سزا ورکړي. وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیة ولكن اکثرهم لا يعلمون. دا بله زورن را مکي والاو ته مشرکانو ته او د هغې د یو بلې سرکشۍ بیان دی. سوال وقالوا وایدوی لولا نزل علی آیة، ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې هغه معجزه چې موږ غوښتې ده من ربي د رب د طرف نه. او دا هم عطف دی په ما قبل آیات باندې. موتا چې دا د مړو غوندې په نه اورېدو کې د حق نه اوري او اعتراضونه کوي، معجزې غواړي. هلکه معجزې سره غواړئ، تاسو خو حق نه منئ نه حق اورئ. ځکه سورة اسراء کې راځي که نه دی ویلي
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مونږ په تا باندې ایمان نشو راوړلی همداسې مفت ساده چې ته خبره دعوت راکې او مونږ د ایمان ولاړو نه داسې نشي کېدی. هلته ګڼ اعتراضات په نبي علیه السلام باندې سورت اسراء کې کړي. سورت اسراء کې ګڼ اعتراضات شو. یو د هغې نه دا و چې حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، چې ته مونږ ته د مکې په دې شاړو غرونو کې اوبه روانې کې چینی او تکون لک بیتا من زخرف او ترقا فی السما، یا د سرو زرو کور شي یا بره وخیږي. ولن نؤمن لرقیک، او دا مخکې قتل دیم نه منو تر څو چې د الله نه موږ له کتاب رانوړي. ډېر بې ځایه اعتراضات یې کول. نو بیا به ویل که ته یقیني پیغمبر د الله نو ولې زمونږ هغه غوښتل شوي معجزې نه راوړي. نبي علیه الصلاة وسلام یې په دې باندې تنګوه چې ګوره ځاسې مونږ مه تنګوه، مونږ تا ته شرط ایښی دی چې دغه معجزې مونږ له راوړه. د مکې د غرونو نه سرو زرو غرونه جوړ کا، دا غرونه زمونږ نه لرې کا، ځنګلې او باغونه او میوې دي وي چې تاکل منها تیم تی وخورې مونږ له هم راکړې. ته غریب سړی په مونږه کې ملایکې راکوزې کا مخامخ هغه دې د سره وګرځي. ډېر سخت داسې اعتراضونه پې کول. نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تسلي ورکوي. قل ورته ووایه ان الله قادر علی ان ينزل آیه، ورته ووایه کوم چې د الله د قدرت پورې تعلق لري نو الله هر قسمه معجزه نازلولی شي، دې کې شک مه کوه. قل ان الله قادر على ان ينزل آیة ولكن اکثرهم لا يعلمون. معنا دا ستاسې غوښتل دا ستاسې ناپوهي ده. ولې ځکه که تاسو غوښتل شوي معجزه الله راولیږي او وی نه منئ نو بیا به ټول تباه شئ. دا د الله سنن دی او قانون دی. الله قادر دی، د الله په قدرت کې شک نشته. قل ان الله قادر على ان ينزل آیة، ورته ووایه الله قادر دی په دې باندې چې ستاسې غوښتل شوي معجزه هغه راولیږي. وګوره بیا تاسو نه پوهېږئ او هغې قانون دا دی چې څوک یې ونه مني نو بیا الله یې هلاک کوي. عاقبت د انکار د معجزات مطلوبه او چې شی دی هلاکت دی. نو په دې باندې ته څه پوهېږي چې ته غواړې خو بیا به څه کېږي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وس د دې ځای د دې حصې د دریم باب شروع کیږي. په هغې کې هم تقریبا عقلي دلایل دي، ګڼ عقلي دلایل دي په دې خبره باندې چې کم اعتراضات تاسو کوئ د الله قدرت نه نیستی خبر. نو لس عقلی دلائل به پیش کی او لس ادبونه به الله ورکی دیتا، لس عذاب هم په دې کې شته. وما من دابتین په دې کې دلیل دی عقلی دا دی چې دا دلیل دی د الله د قدرت چې الله رب العالمین د دې هر څه علم لري. د هر څه علم دغه چارپایان او مرغان دا قسم قسم مختلف شکلونه دا دلیل دی په قدرت او علم د الله باندې. وما من دابة فی الارض نشته دی یو زنده سر او حیوان ګرځېدونکی په ځمکه کې ولا طائر او نه یو مرغه الوتونکی یطیرو بجناحیه چې الوزي په خپلو وزرو باندې. وما من دابة فی الارض دا فی الارض او ولا طائر یطیرو بجناحیه دا جناحین تاکید دپاره چې هر قسمه زنده سر ته شامل شي. الله فرمایي الا امم امثالکم، مگر دا مختلف جماعتونه او ډلې دي. امثالکم ستاسې غوندې محتاج دي. اصلت به په ډېرو حالاتو کې ستاسې غوندې پیدا شوي دي، الله پیدا کړي دي. ستاسې غوندې رزق ته ضرورت لري، اوبو ته خوراک ته ضرورت لري، ژوند او مرګ لري. الله پیژني، د الله تسبیحات وایي، د الله توحید مني، خپل ضرورتونه الله ته وړاندې کوي. دارنګې الله ته په دې کې محتاج دي چې هغه ته نفع ورسوي او د الله نه خپل ضرورونه دفع کول غواړي. دارنګې ځان بچ کول د ځایونو د هلاکت نه او دشمن پیژندل ډېر څه پکې شته. وما من دابة فی الارض نشته دی زنده سر په ځمکه کې اوسېدونکي چې د ځمکې نه نه اوچتېږي. ما یدب علی الارض چې په ځمکه ګرځي. یو قسم مخلوق د الله دا دی چې په ځمکه کې مستقر دی او ګرځي راګرځي. ولا طائر او یو قسم بل مخلوق دی داغه چې بره ګرځي.
زمکې نه اوچت یطیرو بجناحیه ادا دې چې طیران او ګرځېدل په وزرو سره کی الا امم امثالکم هغه هم ستاسې غوندې امم دي که نه هغې چېرته شرک وکړو دا کوم حیوان ویلو چې په وخت د مرستې کې لاړو د الله نه سوای کوم دربار او یا درګاه ته چغې ووالې او په هغې باندې ورغښته ولږه پې راځي مشکلات پې راځي خپل مشکل الله ته وایي الله د هغې په هر څه باندې پوهېږي ما فرطنا فی الکتاب من شیء الله وایي موږ په لوح محفوظ کې هېڅ شی نه دی پرېښی مګر هغه مو لیکلی دی وړوکی یو که غټ وي څه چې په دې عالم کې دي که هغه علوي دي که سفلي بره دي لاندې دا ټول شته دی ما سره معنا دا ده چې ټول د الله په علم کې دي الله نه هېڅ پاتې نه دي د هغې رزق د هغې تدبیر د هغې د زندګۍ چلولو اسباب دا ټول د الله سره دي دا څومره مخلوقات چې تا ته ښکاري دارنګې بل ځای کې داسې وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها هیڅ زنده سر په ځمکه کې نشته مګر په الله باندې د هغې رزق دی الله د دې خزانو ته وګوره ټولو ته رزق هم ورکوي ویعلم مستقرها ومستودعها د هغې په مستقر باندې چې په کوم ځای کې پاتې کېږي ګرځي راګرځي دنیا کې او بیا په کوم ځای کې آرام کوي هغې باندې هم پوهېږي بیا د مستقر او مستودع ګڼې مانا علماو کړي کل فی کتاب مبین ټول د الله په کتاب په علم کې موجود دي لوح محفوظ کې نو وګوره د الله لوی قدرت ته معجزو باندې څه کوي چې ته معجزې غواړې دغه د الله قدرت دی که نو علامه زمخشري کشاف کې لیکي د آیات مقصد د الله په عظیم قدرت دلالت او د هغه په علم او د هغه پراخه سلطنت باندې دلالت او د هغه د نظام چلونه او تدبیر د عالم ته اشاره ده چې دا قسمه قسم مخلوقات د الله دي د هغې حفاظت کوي د هغه په علم کې دي او هغې ته رزق ورکوي دا څه وړه خبره خو نه ده د الله د قدرت د توحید دپاره او د قدرت دپاره لوی دلیل والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله ومن یشاء یجعله على صراط مستقیم والذین کذبوا بآیاتنا دې کې زورنه ورکوي رټنه ورکوي چې دواب او مرغان خو خپلو مصالحو د هدایت مومي او کافران هدایت نه مومي دارنګې مخکې آیات کې عموم د علم د الله ذکر شه نو په دې کې عمومي مشیت د الله ذکر کېږي چې الله علم عام دی او مشیت عام دی هر څه ته شامل دی مخکې آیات کې اشاره وکړله چې د الله د علم نه هېڅ شی نه وځي ما فرطنا فی الکتاب من شیء او دلته اوس مشیت د الله ته اشاره کوي من یشاء الله یضلله ومن یشاء یجعله على صراط مستقیم والذین کذبوا هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي بآیاتنا زمونږ آیاتونو ته صم وبکم دی کاڼه دي او ګونګیان دي د حق نه د دې مثال د څه شي دی په جهالت او ناپوهۍ کې او په عدم فهم کې په شان د کڼو او د ګونګیانو دي او د دې سره فی الظلمات په قسمه قسم تورتمونو کې دي عقیدوي عملی په ګندونو کې دي الذین کذبوا بآیاتنا څوک چې د الله قرآن نه مني یا هغې ته نسبت د دروغو کوي هغې نه هدایت نه اخلي ایمان پې نه لري الله وایي د هغه مثال د ړانده او کاڼه دی لکه ړوند او کوڼ چې څومره جاهل او د علم یې داسې او فی الظلمات بینو په قسمه قسم تورتمونو کې پروت دی د عقیدې او د عمل په تورتمونو نو داسې خلکو ته به الله څنګه هدایت کوي د سمې لارې من یشاء الله یضلله چاته چې الله وغواړي ګمراهي کړي د سمې لارې نه نو بس الله فیصله ده پې کوي څوک یې نشي راتاوولی بې راستنولی چې هغه ته هدایت وکړي او فی الظلمات کې اشاره دې ته وکړه چې ځان له ړوندوالی او کوڼوالی معنی د هدایت نه دی بلکې دا خلک د هغې سره سره په ډېرو ګمراهو کې ننوتي دي په ډېرو بېدینیو کې دي خواهشات نفساني عقیدهي ګمراهي د اعمالو خرابي دا ټول په دې کې شامله ده ولې ځکه اساس پکې څه دی چې د الله دین نه مني والذین کذبوا بآیاتنا د الله د دین نه انکار او د الله دین نه منل به دا داسې دغه خلکو زندگی څه ده ړنده کڼه او په جهالتونو او په تورتمونو ناپوهیو کې اخته نو اوس هدایت خو ستا لاس کې نه دی من یشاء الله یضلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم الله خوښه ده چاته خوښه یې همداسې په دغه ګمراهۍ کې پرېږدي او چې چاته یې خوښه شي نو هغه ته د سمې لارې څه کوي هدایت کوي متصرف په خپل مخلوق کې دی بما یشاء فمن احب هداه ومن
ووفقه بفضله وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره. داغه خوخه چې چاته خوخه شي توفیق د هدایت ورکي او چاله چې خوخ نه پریدي. سورته نور کې وایي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. چاله چې الله رڼا ورنکي د هدایت اغلب دبل کم زینه هدایت پیدا شي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل عقلی دلیل او رد شرک فی الدعاء او دارنگی ذکر د جهالت د مشرکانو مصیبت کې بل چاته شي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ورتوا ما تل خبر راکې تاسو إن أتاكم عذاب الله کې چې تراشي تاسو د الله عذاب لکه څنګه چې مخکینو قومونو تراغلو او اتتکم الساعه یا تاسو د قیامت راشي ناڅاپه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین. ایا د الله نه بغیر بابل چاته چغه وکوي په لري کولو د عذاب کې تاسو رښتینی استئ. ان کنتم صادقین متعلق دی په ارایتکم ته خبر راکې کنه که تاسو رښتینی استئ چې الله عذاب او مصیبت در باندې راشي به چاته چغه وو بل ایاه تدعون بلکی یوازې الله ته تاسو اوازونه کوي چغې وهي د مشکل لري کولو. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء وتنسون ما تشرکون. بیا لري کوي هغه تکلیف الله کوي غواړي که زور نشته په الله باندې. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء دا شي نو کله کله الله د مشرک دعا د هغه د عجز او تضرع د وجنه قبلې امتحانا الله هغه مشکل تلري نو خدای سره دی بهم هدایت نه راوړي وطن سو نه ما تشرکون. په هغه مصیبت کې او تکلیف کې بیا نه هغه څوک پاتې او يروي چې تاسو د الله سره شریک وي. عجيبه دنیا دا عجيبه عقل دی چې په مشکل کې د پکار نشو پتنګ او سخته کې د پکار نشي پتنګ او سخته کې الله ته چغوي او په خوشحالي کې زیبه د بل چا بندگی کې. مکه مشرکان بداسیو هغه وخت مشرکان خو په سخته او تنګ کې خو الله ته چغوالي کنه. علامه روح المانی لیکي د اوس زمانه مشرکان روح المانی زمانه چاغه اته 900 کال مخکې زمانه ده هغه لیکي وای د زمانه مشرکان څخه عجيبه دي په مصیبت او تکلیف کې په مکه مشرکان او الله ته چغوالي و اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نغل تیلی کړی دي چې کله بکشتۍ کې د کین استل او کشتۍ با طوفان ونی ولا نټول به ویل چې یو د اسمان الہ ته چغوي د زمکه د الہ چې دا کار نشي کولای. لیکن د دې زمانه مشرکان جاهلان ناپوهان هغه بیچارهګان بدی نه پويږي په سختۍ کې او په تکلیف کې الله تیر شي بل چاته چي هغه خلکو په سختۍ کې आवाज الله ته چغوا بلکې هغه بداویل چې دا خو موږ د دې بندگی زکه کوو چې موږ الله ته نږدې کی څه کې هغه په مینه کې خراب شي مینه کې غلط شي او دوی ته کار شونه وې وینا نه دغه شي خبر بل ایاه تدعون بلکې فطرت دا چې تاسو به یوازې الله ته په دغه وخت کې چغي ووي دا طبيعي خبره ده. بیا د الله خوخه ده چې هغه لري کوي د تاسو نه امتحانا بعض وخت الله دعا قبلې د مشرک او د کافر او د ګناهګار وطن سونه ما تشركون خو هغه څوک د تاسو نه يردي پاتې دي چې هغه تاسو د الله سره څه کوي شریک وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر ابتلا دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا معجزة طول جهان تهر منكر ابتلا دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا